د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په مشرۍ یو پلاوی عمان ته په سفر تللی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ښاغلی ندیم به د عمان له اړوند مسؤلینو سره په لیدنو کې د علمي همکاریو د پراختیا، تجربو شریکولو او د اړیکو پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. خبرپاڼې زیاته کړې افغان پلاوی به د عمان د مسؤلینو سره د لیدنې ترڅنګ د یاد هیواد له بېلابېلو علمي نهادونو څخه هم لیدنې ترسره کړي. له دې سره سم د سیاسي چارو شنونکي د لوړو زده کړو د وزیر دغه سفر مهم بولي او په وینا یې دا ډول سفرونه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي همکاریو، زده کړیالانو لپاره د سکالرشیپونو رامنځته کولو او د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم رول ولوبوي. دا یو مهم سفر بلل کیږي. دا ډول سفرونه د نړیوالې انزوا د کمولو، د پوهنتونونو او علمي بنسټونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا، د استادانو او محصلینو لپاره د سکالرشیپونو د تبادلې فرصتونو رامنځته کولو، د تخنیکی او مالی مرستو ترلاسه کولو او په سیمه کې د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ډیر ارزښتناک بلل کیږي. دا په خپله د عمان هیواد سره د افغانستان د دوه اړخیزو همکاریو په باب ورته دغه سفر ویلی شو چې وکولی شي چې دواړه هیوادونه یو بل سره د زده کړو د تجربو د تبادله او همداسې د سکالرشیپونو د موضوع پر سر باندې هم بحثونه وشي. ورته مهال د قانون او پټرولیم وزارت مسلکي پلاوی د تخنیکي تفتیش او قانون انسټیټیوټ د رئیسانو په مشرۍ د تخنیکي ودې او اړتیا لوړونې لپاره د 28 ورځني سفر په موخه ازبکستان ته تللی دی. د دغه وزارت وایي مفتي همایون افغان د دې سفر بنسټیزه موخه د یاد هیواد له پرمختللو لابراتوارونو څخه لیدنه، ظرفیت لوړونه او د علمي تجربو شریکول ښودلي دي. بله یک هیئت فنی و مسلکی وزارت معدن و پترولیم به سرپرستی رئیس انستیتوت و تفتیش تکنیکی به منظور اشتراک در برنامه‌های آموزشی ارتقاء ظرفیت برای مدت 28 روز عازم جمهوری ازبکستان گردیدند. هدف اساسی این سفر بازدید از بخش‌های مختلف فنی لابراتوارهای معیاری، آشنایی با تجهیزات و روش‌های پیشرفته لابراتواری و تبادل تجارب علمی باشد. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر نور شنونکي وایي افغانستان جګړه ځپلی هیواد دی. د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره پکار ده څو د نورو هیوادونو له تخنیکي، علمي او نورو برخو مثبته ګټه پورته شي. د نورو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا په بنیاد باندې د هغوی نه مشورې واخیستل شي. د هغوی هغه متخصص ټیمونه، افراد او اشخاص په مختلفو برخو کې افغانستان ته سفر وکړي او نیمګړتیاوې په ګوته شي او د هغې د سمون دپاره او د رغونې دپاره په فکري لحاظ، په عملي لحاظ باندې طرحې او پلانونه ورته جوړ شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې یاد سفر د افغانستان او ازبکستان د دوه اړخیزو همکاریو په چوکاټ کې ترسره کیږي چې موخه یې د قانونو په برخه کې د فني او مسلکي وړتیاو لوړول ښودل شوي دي.